मेहरबानी राजाई रईस मोहतरम इजाजत है? मोदी साहब इधर ही मेहरबानी राजाई 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 रईस जोड़ खजोड़े संग दी वظائف अल्हम्दुलिल्लाह रईस मोहतरम यो अजील मकतूब जेल मकतूब हम अशी बाराबलो मेहरबानी केने केने د بودیجې د کمیدو له امله باید یو مامور موقوف شي معنی دا چې بودیجه کمه ده یو مامور تاسو منفق کړئ له منځه دا خو ډېره کمګۍ خبره ده دې وړې خبرې ته دومره په چورتونو کې شوې مدیر صاحب او مدیر صاحب څوک موقوف کم په دې ریاست کې څنګه په چورت کې نشم آیا داسې څوک به وي چې هم کمزوری وي هم واسطه او ډله ډلبندي ونه لري رئیس محترم که ته وغواړې لاس به درته موقوف کړم لاس په موقوف کې ها پوه نه شوم په مطلب دی که ته رښتیا وغواړې لاس کسان همداسې شېبه اوس موقوفوم ته ورشه د مامورینو لیست یا حاضري راوړه چې وایي ګوري چې څوک موقوفه سترګو ورشه دې ولاړه رئیس صاحب اجازه ده راځه والا که راځه رئیس صاحب محترم ما ویل ته به ستړی یې نو چای مې درته راوړې مهرباني مهرباني رئیس صاحب محترم یوه خبره درته وکړم ووایه څه وایې رئیس صاحب محترم خوله مې وړه ده او خبره ډېره غټه ده څنګه رئیس صاحب محترم مطلب مې دا دی چې معاش مې ډېر کم دی لږه ګزاره کوو را سره تاسو خو وینئ نن سبا دغه د وړو بیه هم 4000 افغانیو ته وخته او خدای دې خوار کړه چې وړه په 4000 افغانۍ دي د ما یې په څه دلته اوس مکتوب راغلی ده دا مکتوب راغلی دی وایي مامورین دې زیات دي معاشونه کم دي پیسې نشته بودیجه نشته یو مامور موقوف کړي دا 4000 روپۍ وړه دي څنګه وکړم معاش به زیات دی فقط چې دا د بانک رئیس زه یم لطفاً د بودیجې د نشتوالي له امله یو مامور موقوف عجیبه ده آسه داره دا ولکه صاحب وګورئ دا میرزا ګل او څه دا میرزا ګل چندانه سړی نه دی
د کار سړی هم نه دی قواری سړي ته ورته نه ده غیر حاضري هم زیاته ده دا ګورې دا او د ده مکتوب ولیکه دا موقوف کړه مګر رئیس صاحب که د کار سړی نه دی خو مهم دی مدیر صاحب یې لري زه نه پوهېږم د ده مهموالی په څه شي کې دی رئیس صاحب څنګه دې پوه کړم څه درته ووایم والا هغه ډېره قوي ډله لري موږ د هېڅ چا په ډله پسې نه ګرځو دلته مختلف تنظیمونه دي مختلف اعضاب دي زه نه غواړم زه د کار خاوندان غواړم د کار خاوندان باید په کار وګمارل شي ډله دلته نه چلېږي لرې که د ده قواره د سړي نه ده مکتوب یې ولیکه منفق یې کړه مګر رئیس صاحب محترم څنګه دې پوه کړم څه درته ووایم والا مدیر صاحب یې درې لیونی دې کړم څنګه دې پوه کړم څنګه دې پوه کړم وایم زه د چا ډله نه منم منفق یې کړه مکتوب ولیکه چې امضا یې کړم زر کوه هله رئیس صاحب څه درته ووایم هغه د وزیر صاحب خپلوان دی یاره مدیر صاحب یې درې چې ما خپله حافظه له لاسه ورکړې ده نه پوهېږم کله کله د انسان داسې ده لکه بني ادم خپله حافظه له لاسه وایم د میرزا په شان د سم سړی تکړه سړی په د ټول ریاست کې نشته د کار سړی دی د کار سړی د کار پوه شوې که نه یاره خو وایم میرزا ښه سړی دی سم سړی دی نه پوهېږم خیر د کاظم به ووسو د کاظم لیست ونیسه مکتوب یې ولیکه راوړه چې عاجل امضا کړي والا رئیس صاحب څه ووایو ووایه څه خبره ده رئیس محترم د دې ډله د میرزا نه هم قوي ده موږ د هېڅ چا په ډله پسې نه ګرځو د ډلې ټپلو د دې ډلو ټپلو دا وطن خراب کړی موږ نه غواړو دا وطن خراب کړو موږ د کار خاوندان کړو دا کاظم نه دی دا هېڅ د کار سړی نه دی هېڅ په کار باندې نه پوهېږي ورشه مکتوب یې ولیکه راوړه چې زه امضا کړم مګر رئیس محترم د ډلو ټپلو خبره نه ده نو چې نه ده څه خبره ده خو وایم ورشه مکتوب یې ولیکه مکتوب یې زه امضا کوم څه درته ووایم رئیس ووایه رئیس محترم دی هم د مشاور وزیر اوښکی دی د مشاور وزیر اوښکی دی وایم ډېر د کار سړی دی ډېر په کار باندې پوهېږي ډېر تکړه سړی دی ځوان دی چست دی چلاکه دی او انرژي لري دی باید کار وکړي په کار ښه پوهېږي یاره مدیر صاحب یې درې وایم ړوند نه شم کور نه شم نږدې وي چې په لوی کنده کې په خپل لاس ځان ګزار کړم خیر بل څوک به ولټوو بل څوک دا احسان څنګه دی دا الله څه درته ووایم رئیس وایم دغه انسان زما ډېر بد دی داسې د ریاست هم چې راځي داسې اوکي کېږي داسې شلم روان وي همدغه به ونیسو نلایق هم دی په کار باندې ځان نه پوهېږي دا موقوفه مکتوب یې ولیکه دا به ایسته پوه شوې مګر رئیس محترم څه دي څه درته ووایم څه دي ووایه صاحب څنګه چې تاسو خوښه وي دما خو خوښه ده چې همدغه احسان نه دی د احسان باید نلایقه دی بې پروا دی دا باید وایم صاحب خفه به شي وایم بلا دې ورپسې وي خفه به شي دما یې پسې چې خفه به شي مګر رئیس محترم څه درته ووایم
بیا څه درته ووایم څه درته ووایم هغه ستاسو ګاونډي دی وی دي و مدیر صاحب یې لري زه په ګاونډي باندې څه وکړم ګاونډیان خو ډېر دي نشم کولی ټول ګاونډیان دلته پر ریاست کې مقرر کړم دا ما پورې اړه نه لري ګوره که ګاونډي وي که ورور وي که سره زوی وي که د کوم تنظیم سره وي چې په کار باندې نه پوهېږي باید موقوف شي د ده مکتوب ولیکه موقوف وي رئیس څه درته ووایم او مدیر صاحب یې لري بیا څه درته ووایم بیا څه درته ووایم څه درته ووایم څه خبره جناب محترم دا د ګاونډیتوب خبره نه ده خې د څه شي خبره ده وایم ستاسو د ماشومانو مور به درنه خبر شي و مدیر صاحب یې لري د اسلام برطرفي موقوفي د ما په مېرمن پورې تړاو لري رئیس محترم د احسان مېرمن ستاسو د مېرمنې خورلانډه ده او ته نه ګورې چې هره ورځ ټوله ورځ تر مازدیګره پورې ستاسو په انګړ کې او ستاسو په کور کې ناسته نه وي یاره مدیر صاحب یې لري د احسان الله خو ډېر مهم سړی دی یاره څه ووایم نو حافظه ښه ده ځوان دی کار کولی شي خیر په هر صورت یاره مدیر صاحب یې لري هېڅ نه پوهېږم دا ټول مهم خلک دي داسې به څوک پیدا کړو چې موقوفي کړو ته سوچ وکړه کښېنه رئیس محترم بله دې نه ده خوښه رئیس محترم دا کوم کسان چې تا وښودل دا ډېر مهم کسان دي او مهم دي او دا یو هم نشو لرې کولی ځکه هر یو ډله لري یو پیا لري واسطه لري زه وایم دا ستاسو ټایپیسټه که ده دا به موقوفه کړو ځکه هسې هم کار نه کوي ټوله ورځ بېکاره ګرځي په بازار کې مدیر صاحب یې لري عقل دې الله ته ورکړی که لیونی شوی دا څه درباندې شوي دي ته پوهېږې چې څه وایې عفه غواړم رئیس صاحب بخښنه غواړم ما وبښئ هر څه چې تاسو امر کوئ زه به هر څه ګمانم صاحب مدیر صاحب یې لري ما به نه خفه کوې استغفر الله استغفر الله استغفر ما وبښئ صاحب دې کار باندې زه ډېر خفه کېږم پوه شوې او که نه نه پوهېږم دا د صادرې واردې مامور څنګه دی دا موقوف رئیس محترم په دې کارونو باندې هېڅوک هم د پرېږدي دا ډېر د کار سړی دی بلد سړی دی چې داسې ده دغه د جنسي مامور دغه څنګه دی دا جنسي مامور رئیس محترم قربان دې شم خو دا ریاست کې همدا یو کارکون دی چې ښه کار کوي ټوله ورځ کار کوي نه پوهېږم و مدیر صاحب یې درې زه مجبور یم چې یو تن موقوف کړم ځکه چې مکتوب راغلی دی چې د بودیجې د نشتوالي له امله یو تن موقوف کړي او امکان لري چې په راتلونکي کال کې په نوي کال کې تشکیل کم شي څنګه وګورئ رئیس محترم مدیر صاحب یې درې زه مجبور یم چې یو تن موقوف کړم څنګه وکړم مدیر صاحب یې درې د پیاده څنګه د چای راوړ د پیاده موقوف نه ډله لري نه ټپله نه واسطه لري نه زور همدغه موقوف هېڅ په درد نه رئیس محترم نه کېږي پیاده هم نه کېږي ولې نه کېږي پیاده ډېر ضرور دی ډله ټپله دې نه لري که دا پیاده نه وي د چای به څوک راوړي او د میزونه به څوک پاکوي او د مکتوبونه به څوک وړي
کدا پیاده نه وي د مکتوبونه یونسي رای نه وړي د مامورین به ټول بېکاره ناست دي هشم بېکاره دي زه خو نه پوهېږم مدیر صاحب اداري لیونی کېږم نه پوهېږم څه وکړم رئیس صاحب که خفه کېږې نه یوه خبره وکړم په دې اداره کې ستا نه بېکاره او ناکاره سړی بل نشته شئ دا څه ورته وایي مدیر صاحب اداري زه بېکاره او ناکاره بلې رئیس بلې ته هېڅ د ښه کار کولو شهامت نه لرې د 15 کاله کېږي چې اخر او وکیل په دې چوکۍ باندې ناست دي او دې دفتر ته د 2 روپۍ خیر هم نه دی رسېدلی نو زه ولې په ځان نه پوهېږم ولا څه ووایم صاحب نو ته چې په دې موضوع پوهېدې ولې ته دې مخه ماته نه ویل جرأت مې نه لرلو ډېره مننه مدیر صاحب زه د خپل عیب ته متوجه شم اوس کولی شم په پوره شهامت او مېړانه زه اجرات وکړم او یو تن موقوف کړم یعنې څو په موقوف کې رئیس صاحب دا ځکه چې د 15 کاله تا بېخبره ساتلی مګر رئیس صاحب دا هېڅ عیب نه دی ته یو سیاسي شخصیت یې وشرمېږه غوړماله چپلوسه سیاسي شخصیت یې وشه د موقوفۍ مکتوب دې ولیکه او راوړه چې زه یې زده کړم تا باید موقوفه کړم ولیکه ما کوئ زه رئیس صاحب بیا څه کوئ وایم بیا لاړ شه مکتوب دې ولیکه او راوړه چې یې زده کړم ولیکه په سترګو زندان کې ولاړمه